السلام علیکم ستړي مشه د معجزې تیږې ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. تاسو په تیر کې دغه ناول څلورمه برخه اورېدلې وه او د څلورمې برخې په پای کې تاسو اورېدلي وو چې روسکي او ملګرو یې ټولو په ګډه په ګاډۍ کې پرته ښځه ورپورته کړه او پر صلیب یې راوځړوله. ناڅاپه چاودنې ته ورته لوړ غږ پورته شو، ځمکه ولړزېده او د ګراندان د سړک یوه برخه سپینې رڼا ونیوله. روسکي او ملګري بې حرکته ولاړ وه. دوی تور لوګي ته کتل چې اور یې پر سر ګرځېده. روسکي په خوشحالۍ سره وویل د ګراندیش د سیمې اور اخیستنه د معجزې د تیږې د پیدا کېدو لومړی نښه ده. بیا یې په رڼا پسې حرکت وکړ او خپلو ملګرو ته یې وویل چې په ما پسې راځئ. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. دوی درې سره تر ونو تیر شول، یو ځای ودرېدل. په ځمکه کې څمڅې پرې شوې وې، رڼا له همدې څمڅو راوتله. روسکي وویل باید یوې څمڅې ته ورښکته شو، خو کونرا حرکت ونه کړ. روسکي وویل احمقه، چانس له لاسه مه ورکوئ. کونرا په خبره کې ورولوېد. ما کونوک ته دې غارونو په اړه راته ویلي وه چې دوزخ همدلته ده او که څوک دې غارونو ته ورښکته شي اور اخلي. روسکي وویل ښه نو اوس چې په شپه کې ویرېږئ دا کار به سبا ته پرېږدو. اوتو ته پریوړې ته لاړ شه، وږي یو، خواړه او شراب راوړه، خو رښتیا تبر دې هم هېر نه شي. اوتو په تیاره کې ورک شو، خو کله چې بیرته راغی باران زور اخیستی وه. شپه یې د ماکونوک په باغ کې تېره کړه. سهار وخته بیرته راغلل. د یوې څمڅې خوله یې پر تبر ازاده کړه. څمڅې ته تنګې ډبرینې زینې ښکته شوې وې. درې سره لاندې لاړل. څومره چې مخکې تلل تیاره ډېرېدله. وروسته پراخ ځای ته ورسېدل. روسکي بتۍ ولګول. یو دم شاته لاړ. غار د انسانانو له اسکلیټونو ډک وه. روسکي وویل 100 پیړۍ مخکې دلته 12 کسان اوسېدل. دا د هغو 12 کسانو هډوکي دي. دوی د پاچا مقبره ساتله. روسکي له 100 پیړۍ وروسته لومړنی انسان دی چې دلته راځي. روسکي غلی شو، د خپل تندي خولې یې پاکې کړې. ویې ویل په زندان کې یو تاریخ پوه بندي دا معلومات راکړي وه چې 12 نفرو د پاچا له مقبرې څخه ساتنه کوله. اوس مو همدا ځای پیدا کړ. ډاډیم گنج هم همدلته دی. روسکي څو ګامه واخیستل. ډبرینه دروازه یې خلاصه کړه. په کوټه کې هیڅ هم نه وه. دوهمې کوټې ته ورغی. بتۍ یې واچوله. کوټه تشه وه. یوې دروازې ته یې پام ور واوښت. له دروازې یې د غڼو ځالې لرې کړې. د مثلث په شکل یې 3 کونجه لویه کوټه یې سترګو ته ودرېده. د کوټې له چت څخه سپینه نرۍ رڼا رالوېدلې وه. روسکي زیر شو. چت سوری وه. رڼا له همدغه ځایه راتله. روسکي شاوخوا وکتل. یو ځای وړې تیږې راټولې وې. د تیږو تر څنګ فلزي لکڼه ښکارېدله. لکڼه تر نیمایي پورې په ځمکه کې ننوتې وه. روسکي ورنږدې شو. پر لکڼې د خاورې یوه ذره هم نه وه ناسته. سپینه رڼا ترې پورته کېدله. روسکي لاس ور وغځاوه. د کونرا چیغې یې ګوتې خلاصې پرېښودلې. ما د روسکي رنګ والوت. ولې؟ ما کونوک راته ویلي و چې که څوک دې لکڼې ته لاس وروړي نو سوځي. روسکي وخندل. لکڼه یې له ځمکې راوایسته. لکڼه له زرو جوړه وه، خو په سر کې د مار شکل ښکارېده چې له سرپو جوړ شوی وه. روسکي په ځیر لکڼې ته وکتل. قیمتي غمی یې وې کمزورې رڼا کوله. روسکي وویل دا خو به هماغه د معجزې تیږه نه وي. روسکي متوجه شوه چې د لکڼې سر تاویږي. خلاصه یې کړه. په منځ کې یې تیږه وه. روسکي ډبره راویسته. ډبرې سره ځلا کوله. روسکي په خوشحالۍ چیغې کړه دا هماغه د معجزې تیږه ده. کونرا په بیړه وویل اورې؟ روسکي په حیرانۍ ورته وکتل. کونرا وویل غوږ ونیسه. یو غږ راته. دا غږ به کله لوړ او کله هم ټیټ شو. غږ تر ډیره د انسان زګیروي ته ورته وه، خو کله کله به داسې اواز پورته شو لکه یو څوک چې په خوب کې خرهارې کوي. روسکي په بیړه وویل دا غږ د څنګ له کوټې راځي. اوتو د ډبرینو مجسمو خواته اشاره وکړه. روسکي د لاسي بتۍ رڼا ور واچوله. تر مجسمې ورهاخوا نرۍ لاره پرې وه. مخکې لاړ او زوروره چیغې له خولې یې راووته. هلته انسانان دي، هلئ دې خوا راشئ. اوتو او کونرا منډه ور واخیسته. د لارې د پای په لویه کوټه کې یو ببرسری بوډا پروت وه. روسکي ور نږدې شو. بوډا خیرن ښکارېده. ټول مخ یې ژور ګونځو نیولی وه. روسکي کېناست. بوډا ویده وه. روسکي ورو وویل معجزې پیل شوې. دا بوډا باید د دې ځای کشیش وي.
اوتو وویل زه خو په هیڅ هم نه پوهیږم، دلته څه روان دي؟ وروسکي وخندل تر اوسه خو هر څه سم دي. زنداني ملګري مې دې بوډا ته هم اشاره کړې وه. کونرا په خبره کې ورولوېد خو زه داسې فکر نه کوم، دا به هماغه سړی وي چې موږ یې څارلو. اوتو وویل چټیات مه وایه، خو زه یو شي ته حیران یم، دې کمزوري بوډا به څنګه ځان تر دې ځایه رارسولی وي؟ وروسکي ټیټ شو، د بوډا لاس یې ونیوه، د هغه غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه. ورو یې وویل زه یم. د بوډا شونډې ورپېدې، څو نامفهومه تورې له خولې راووتل، بېرته بېسده پرېوت. یوه شېبه چوپه چوپتیا وه. وروسته بوډا وویل راغلل. وروسکي کونراد ته وکتل، د هغه په خبره پوه شوې. کونراد د نه په بڼه سره وخوځاوه. وروسکي د بوډا پر اوږه لاس کېښود، ټکان یې ورکړ. بوډا په پټو سترګو وویل ارامه مې پرېږدئ. وروسکي د بوډا سترګو ته د بتۍ رڼا سیخه کړه. بوډا په حیرانۍ وویل له ما څه غواړئ؟ وروسکي د بتۍ رڼا د هغه له سترګو لرې کړه. بوډا خپلې سترګې وموښلې. وروسکي ته یې وکتل، له وچو شونډو یې کمزورې خندا راووته. وروسکي دا ته یې؟ تر اوسه لا نه یې جوړ شوی. د وروسکي پر زړه لړزه راغله. دی دې ته حیران و چې بوډا یې له کومه پیژني. وروسکي په بیړه وویل ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ بوډا په کمزوري غږ وویل په دې پوښتنه دې خواشینی شوم، ته باید ما وپېژنې. وروسکي په حیرانۍ ورته کتل. بوډا وویل پر ذهن دې فشار راوړه، زه د والدا پلار یم، هغه والدا چې ستا میرمن وه، خو په ډېره ناځوانۍ سره دې پرېښوده. وروسکي په خبره کې ورولوېد خو ما تر اوسه نه یې لیدلی. سمه ده نه دې یم لیدلی، خو زه ستا په اړه په ډېره څه پوهېږم. ته په زندان کې وې چې زه د معجزې د تیږې د ساتلو لپاره دې جزیرې ته راغلم. پوهېدم چې ته به یوه ورځ دلته راسې. وروسکي حیرانې سترګې ورته نیولې وې. دی د بوډا په خبرو نه پوهېده. کونرا په بیړه وویل په وښو کې توپانچه پټه کړې ده، میلې ښکاري. دا بوډا زموږ دښمن دی، باید ووژل شي. وروسکي فکر په مخه کړ. اوتو ته یې وکتل، ویې ویل اوتو ته څه پکې وایې؟ اوتو بوډا ته مخ ور واړاوه. ورو یې وویل نوم دې څه دی؟ زوړ ډروید. وروسکي وویل دا د کشیشانو یوه ډله ده چې پر ځانونو یې د ډروید نوم ایښی. هغوی پیژنم، غلي او ګوښهګیره خلک دي، یوازیتوب غواړي. دوی د دنیا له ټولو خوښیو محروم دي. بوډا په زحمت له وښو پورته شو، کېناست. ویې ویل زه ستاسو د ملنډو نه یم، بلاکس دا تاسو یاست چې ما ته اړتیا لرئ. وګورئ نڅا مې هم زده دی. بوډا په زحمت ولاړ شو، د نڅا په ډول یې لاسونه پښې ووهلې. وروسکي او د هغه ملګرو په حیرانۍ ورته کتل. دې نڅا ته پخوانیو رومیانو د مار نڅا ویله. نڅاګر به په نڅا کې یو ځل مخکې لاړ، بیا شاته، سینه به یې راویسته او پر خپل ځای به په تیزۍ سره راوګرځېد. بوډا په نڅا کې وویل تاسو نه پوهېږئ، زه 2000 کاله عمر لرم. 200 کاله مخکې مې پاچا ژول سزار ته هم همدا نڅا وکړه. چکچک یې وهلې او زما له نڅا یې خوند واخیست. بوډا خپله نڅا بدله کړه، لاسونه پښې یې پورته وغورځولې. ویې ویل دا د 10 مړیو د جزیرې نڅا ده، دا هم د 4 صلیبیانو نڅا. یو ناڅاپه یې وخندل. د وروسکي تر مخ ودرېده. ویې ویل وبښئ، بې ځایه حرکات مې ترسره کړل، خو اوس د جدي خبرو وار دی. ګرانه زما ماموریت دا دی چې تا ته د معجزې تیږه در وسپارم. وروسکي په حیرانۍ ورته کتل. وروسته یې وویل ته ولې دا کار کوې؟ بوډا په زوره وخندل. تا د معجزې د تیږې د لاسته راوړلو لپاره خلک ووژل، جزیره دې له وحشته ډکه کړه. اوس چې یو احمق بوډا د معجزې تیږه در سپاري خوشحاله نه یې؟ بوډا غلی شو، په ځیر یې وروسکي ته وکتل. ویې ویل وروسکي زه د تېرې شپې سړی یم، هغه څوک چې سپین کالي یې اغوستي وه او تاسو یې پر کمیس ډزې وکړي. دا زه وم چې د ځنګل د یوې برخې ونو ته مې ور واچوه. اوس هم ما نه پیژنئ؟ د وروسکي زړه ولړزېده. اوتو او ماکونرا یو ګام شاته شول. وروسکي خپل زړه غټ ونیوه. ویې خندل. نو ته فکر کوې چې وروسکي به له تا وویرېږي؟ بوډا وویل نه، نیت مې صاف دی، غواړم چې د معجزې تیږه تاسې ته تسلیم کړم. ولې؟ په دې پسې مه ګرځه، خو یوه بله خبره واوره. دا تیږه یو وخت د پاچا له جنازې سره دې ځای ته راوړل شوې وه. 100 کاله یې وساته، خو وروسته د بوهم د پاچا سلسله کمزورې شوه او د تیږې محافظین هم وتښتېدل.
دا ځای تر ډیره همداسې پاتې شو، خو وروسته بیا ساتونکي ورته وټاکل شول. هدف یې د بوهم د پاچا د قبر ساتنه نه وه. دوی پوه شوي وو چې په دې سیمه کې د معجزې تیږه پرته ده او ویریدل چې دا گنج د غلو لاسته ورنشي. په دې محافظونو کې یو هم زه وه. خبر شوم چې تاسې د دې گنج په موندلو پسې جزیرې ته راغلي یاست. په دې هم پوهېږم چې د ورونیکا پلار دې څنګه وواژه. ان د ورونیکا د صلیب د زړولو پیښه مې هم په خپلو سترګو ولیده. وروسکي وخندل. ښه نو چې دومره مهربانې او له دې ټولو پیښو سره سره بیا هم مرسته راسره کوې، نو دا راته ووایه چې د معجزې تیږه چېرته ده؟ ها. وروسکي هغه تیږه د بوډا سترګو ته ونیوله چې د لکڼې له منځه یې راښکلې وه. بوډا وخندل. نه، دا تیږه ما په خپله په لکڼه کې کېښوده. ورته وګوره، منځ یې مات دی. وروسکي حیران شو، خو ضرورت یې درلود چې د بوډا خبرې واوري. بوډا وویل د معجزې د تیږې ځای یوازې ما ته معلوم دی. وروسکي چیغه کړه. نو زه په تا څنګه باور وکړم؟ بوډا وخندل. بله لاره نه لري، خو زه به یو بل راز هم درته ووایم. په زندان کې در سره وم، له دې هم خبر یم چې ستا پلار او مور پر تا کوم نوم ایښی وه. ستا کورنی نوم یادوم. وروسکي نه. د وروسکي پښې ولړزېدې. بوډا د وروسکي غوږ ته خوله ور نږدې کړه. شونډې یې وخوځېدې. وروسکي لکه مار چې چلی انسان ټوپ کړل. په زوره یې وویل ته شیطان یې شیطان، که نه نو له داسې رازونو څنګه خبرېدې؟ بوډا وخندل. ښه نو اوس په ما باور کولی شي؟ هو، له دې وروسته سره ملګري یو. خو د معجزې تیږه چېرته ده؟ کون راغوښتل چې څه ووایي، خو وروسکي خپلې وسلې ته اشاره وکړه. هغه یې پوه کړ چې بوډا څه نشي کولی. ټول له اوږده دهلیزه تېر شول. د لاسي بتۍ رڼا په دیوال کې یو کوچني سوري ته سیخه شوه. وروسکي د ډروید یعنې بوډا په غوښتنه ګونډې ووهلې. لاس یې سوري ته ورننیست. ناڅاپه ټول دیوال شاته له یوه لویه کوټه ښکاره شوه. ډروید وویل د معجزې تیږه همدلته ده. شیبه وروسته ټول په کوټه کې ول. په کوټه کې نمجن بوی ته ځای ځای د قبرونو زړې شناختې ولاړې وې. ډروید وویل پوښتنه مو ونه کړه چې تر ځمکې لاندې دا کوټه ولې روښانه ده؟ ټول غلي وه. بوډا وویل دا ځای له پورتنۍ کوټې څخه رڼا اخلي. وګوره، د ډبرینو مجسمو له اړخونو رڼاوې راوتلې دي. بله خبره، د معجزې په تیږه کې هم دا خاصیت پروت دی چې کوټه روښانه کړي. یو دم یې وخندل. خو د معجزې تیږه په درېیمه کوټه کې ده. وروسکي وویل په موږ ملنډې وهې؟ نه، دا تیږه په زیر زمینۍ کې موندلی شئ. د دې تیږې یو ارزښت په دې کې دی چې د ګروپ په څېر رڼا خپروي. هو رښتیا یوه بله خبره، دا تیږه یو چا ته ژوند او مرګ دواړه ورکولی شي. څنګه؟ د والدا نوم به دې نه وي هېر. هغه هم یو وخت زما په شان د دې تیږې ساتونکی وه. د وروسکي زړه ولړزېده. درنو اوریدونکو، دا و د معجزې تیږې ناول 5مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونه او خوشحاله